دا یو کس خپل واقع بیانوي وي زما چې کم مالک مکانو په ترکی کې وي هغه 3 ورځې مخکې ماته وی چې کوم کری ته ورکې دا کومه د لحاظ کری. السلام علیکم، تاسو دا ویډیو ګورئ نو ډېر غټ پیغام پکې مو تاسو لپاره پروت دی. د کاری صاحب دا ویډیو ګورئ زیاته کړه. نو ما ورته وی چې ما دومره وس نشه زه دومره کری نشم ورکولای گنجایش نشته. نو هغه زه د کور نه وېستلم خو چې 3 ورځې تیرې شوې 3 ورځې پس زلزله راغله وینن هغه مالک مکان او زه دواړه په یو خیمه کې یو دواړه یو خیمه کې اوسې ګورګوره جی لکه دنیا چې د کم مال دولت دی دا په لږ وخت کې الله تبارک وتعالى هر څه بدلوي شي. واقع حقیقت دی نه د خو سبق آموز ضرور ده. هم دا غرنګ یو بل کس تصویر هم شیر شوی دی چې د سمره زینو مالک او نن یو پلاس کې 2-3 روټي چې کم د نیولې دي نور هر څه چې کم د ختم شو. نو چاته چې الله مال ورکړي زکات پکې ورکوي د الله چې کم احکامات دي داغي خیال ساتي صدقات غربا مساکینو خیال ساتي قسم دې د مال نن شته سبب بني هر څه ختمي الله ډېر په اسانه اخیستې شي چې کله الله غواړي. ایو کس ډیر مشهور دی کنه لګیاوی غریب او غریب وای مال خو نوم ناراضي خو هغه وای مان الله وای ما الله نشي غریب کنه اعوذ بالله من ذلک. نو ختم دا میسج د چرورا چې کله الله غواړي کنه په یو سکند کې بچ کم دی کنه سکندونو کې ستا هر څه ختمي چې څومره مال دولت بنگلي او سخت د پک درکړي دار سب درنه واخلي او سب سے بڑھ کر کې دي چې سا جون دم پکې لاړ.